درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر: افغان طالبانو خپل کابینه او سرپرست اداره اعلان کړه. ملا محمد حسن اخوند به مشر وي. افغان طالبانو نن سې شنبه خپل نوې کابینه او ورسره افغانستان کې خپل نوې سرپرست حکومت هم اعلان کړ. ملا محمد حسن اخوند به د دې کابینې مشر یا لومړی وزیر وي. د نوې سرپرستی کابینې ډیری وزیران تر ډیره د طالبانو مشران او ملایان دي. همدارس د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي به د ملا حسن اخوند مرستیالان وي. سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، ملا یعقوب د دفاع او همدارس امیر خان متقي د بهرنیو چارو سرپرستان وزیران اعلان شوي دي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې خبریالانو ته د نوې کابینې د سرپرستانو نومونه ولوستل. ښاغلي مجاهد وویل دا مهال هیواد کې بحراني حالت دی او له همدې کبله پریکړه وشوه چې د اوس لپاره سرپرست اداره اعلان شي. د کابینې نومونه په لاندې ډول اعلان شوي دي: ملا محمد حسن اخوند سرپرست رئیس الوزراء، ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي د ریاست الوزراء مرستیالان، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، الحاج سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت سرپرست، مولوي امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست، ملا عبدالحق وثیق د استخباراتو عمومي رئیس سرپرست، قاری فصیح الدین د افغانستان لوی درستیز، ملا هدایت الله بدری د مالی وزارت سرپرست، مولوي نور الله منیر د معارف وزارت سرپرست، ملا خیر الله خیرخوا د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست، قاری دین حنیف د اقتصاد وزارت سرپرست، مولوي نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست. همداسې نور هم اعلان شوي دي چې تاسو په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. او که لیدونکو که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوی وي، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.